د چین د شانګهای په ښار کې یو سپی دومره د کورنۍ پیشو سره مینه لري هر کله چې له کوره د باندې وځي نو نوموړی پیشو پر شا کوي او په بازار کې له ځانه سره یو ځای ګرځوي د نوموړي سپي دومره د پیشو سره مینه ښایي نو کله چې دروازې ته ورنږدې شي نو هغه یې پر مړه وسپاره شي او دا دی چې د هغوی سفر پیل شي پاتې د نوي چې کله چې نوموړی سپی له کوره وځي باید د لمر عینکې پر سترګو کړي تر څو چې سترګې لمر اذیت نه کړي په کور کې هم دواړه پیشو او سپی یو ځای بیده کېږي او یو ځای سره ډوډۍ خوري د نړۍ د بېلابېلو هېوادونو څخه د زرو په شاوخوا کې روباټونه امستردام ته راوړل شول او هلته یې د روباټونو د قهرمانۍ په سیالۍ کې ګډون وکړ په دې روباټونو کې د نړۍ هر ډول روباټونو ګډون کړی و چې هر یو ټیم به خپل په نوبت سره مسابقه ترسره کړه او بیا په پای کې هر ټیم چې وګټله نو د مسابقې ګټونکی به اعلان شو نو دا و چې په پای کې د جرمني ټیم وکولی شو چې فرانسې ته ماتې ورکړي او د لوبې ګټونکی اعلان شي هر کال په مختلفو هېوادونو کې د روباټونو په زړه پورې مسابقې ترسره کېږي چې بیا د نړۍ د بېلابېلو هېوادونو څخه په زرهاو خلک خپل نوښتونه نندارې ته وړاندې کوي په چین کې یو بزګر هغه وخت حیران پاتې شو کله چې هغه سهار وختي د چرګانو مرغانچې ته سر ورښکاره کړ چې هګۍ راټولې کړي نو په یوې ډېرې عجیبې هګۍ سترګې ولګېدې لکه څرنګه چې تاسو یې هم وینئ دا هګۍ د مرغۍ د هګۍ په اندازه ده او داسې ویل کېږي چې دا به د نړۍ تر ټولو کوچنۍ هګۍ وي چې د یوې چرګې لخوا اچول کېږي د دې هګۍ اوږدوالی 26 ملي متره او پلنوالی 22 ملي مترو ته رسیږي او ډاکټران د دې توصیه هم کوي چې که څوک له داسې هګۍ سره مخامخ شي نو باید له خوړو څخه یې په کلکه ډډه وشي او بالاخره د دوبۍ د ښکلي ښار په مرکز کې د یخو څخه یو ښکلی رستوران جوړ شو چې د خلکو پام یې ډېر ځان ته ورګرځولی دی دا ځای چې د 40,000 ټنو یخو څخه په 2.4 متره مکعبه کې جوړ شوی دی واقعا چې ښکلی او زړه ښکونکی دی په دې ځای کې 15 مختلفه کوچني رستورانونه موجود دي چې بیا د نړۍ د هرې خوا څخه په ورځ کې د 400 په شاوخوا کې مشتریان دې ځای ته راځي او له خوند اخلي د یو کس د ټکټ بیه 14 امریکایي ډالر ده چې کس کولی شي چې په همدې بیه په رایګانه توګه څښاک پشمي دستکشي او بالاپوش هم کرایه کړي دې ځای ته د یخو کندې له کاناډا څخه راوړل شوي هلته ډیزاین شوي او بیا دوبۍ ته را انتقال شوي دي